تسلیم کردن مرد خود را به آنچه التماس زن بود از طلب معیشت و آن اعتراض را اشارت حق دانستن. دا څو ورځې کېږي خو دا بحث روان و چې د دغه نارینه او د ښځې تر مابین یو دعوه روانه وه چې دا نارینه ډېر مسکین و، فقیر و، غریب و، دربدره و، او ښځې اعتراض کاوه چې ته نو ولې داسې مسکین یې، ولې داسې غریب یې، ولې ډوډۍ نه لرې، ولې پیسې نه لرې، ولې کاروبار نه کوې، ولې زندګي نه کوې، ولې پر کور راته ناست یې. ښځې دا دعوه ورسره کول. نو بیا اخر خشکه په مابین کې راغله، د خشکه ورته وکړل. د چې خشکه ورته وکړل ښځه پسې تسلیم شول. ښځې ورته ویل بس چې تا ته دونه درد درځي، دونه دې طبیعت خرابېږي، بیا هم زه غږ نه کوم. دا خو وویل، دا خبره خلاص شوه. وروسته چې د ښځې خشکه خلاص شول او ښځه تسلیم شول، نو دا سړی بیرته د دې ښځې خبرې ته ورتسلیم شو. ول کومه خبر چې ته کوې چې ته ورته کار ولې نه کوې، ولې دې ځان اچولی دی، ولې پیسې نه لرې، ولې مسکین یې، دا کوم اعتراض چې تا راباندې وکړي دا اعتراض ستا پر ځای اعتراض دی، دا دې ښه اعتراض کړی دی. سړی و دې ښځې ته وویل. دا یې ولې وویل؟ دا یې په دې وجه باندې چې دغه سړی د الله جل د دوستانو څخه و، دا ډېر ښه سړی و، دا د خدای دوست و، نو ده ته خدای تعالی جل جلاله په زړه کې دا الهام وکړي، دا ښوونې ورته وکړل چې دغه ښځې چې پر تا د اعتراض کړی دی یا ښځې چې تا سره دا جنجال وکړي، دا په اصل کې د خدای تعالی د طرفه څه دی، دا الهي غوښتنه ده. دا جنجال چې تا ته دا ښځې جوړ کړي، د دې ښځې په زړه کې دا جنجال چا ور واچوي؟ خدای تعالی ور واچوي. دغه د اعتراض چې پر تا باندې وسو دا به ته د الله د طرفه څه بولې. یعنی اولیاء کرام د خدای دوستان ښه خلک هغه یو شي ته سره کې نه ګوري چې بس یو ښځه خبرې وکړه خلاص شو، هغه یو شي ته داسې ظاهري نه ګوري. هغه هره خبره چې کوي دی دا سوچ کوي چې مطلب دا خبره چې ماته کېږي دا د یو ځای څه ده، دا د یو ځای څه ده. ولې ماته دا خبر وسول؟ که یو تاوان او تکلیف و انسان ته رسیږي، خدای تعالی جو وایي بسم الله الرحمن الرحیم ما اصابکم من مصیبة فمن انفسکم. کم تکلیف چې تاسو ته رسیږي ستاسو د ځانو د لاسه دی، د ځانه د رسیږي. نو یو هندی چې کله یو تکلیف هندی ته ورسیږي دی فورا پر خپل ځان باندې پیرا کوي، په خپل ځان کې ګوري چې کومه ګناه مې کړې، کوم جرم مې کړی دی، په کوم جرم نیول شوی. او کله چې یو څوک خبر ورته کوي، که څم خپل اولادي، خپل ښځې، هر شی چې دی دا فکر کوي چې دا د بلې خوا څه ده. نو تسلیم کردن، تسلیمول مرد د سړي خود را خپل ځان یې تسلیم کړي به آنچه و هغه څه ته التماس ځان بو چې د ښځې غوښتنه وه، از طلب معیشت چې هغه دې طلب د ښه ژوند کاوه، طلب د پیسو یې کاوه، او آن اعتراض را اشارت حق دانستن. هغه اعتراض د ښځې اشارت حق، اشاره د خدای تعالی دانستن پیژندل. یعنی دا فکر وکړي چې دا اعتراض دا ساده اعتراض نه دی، دا د الله تعالی د خوا څخه اشاره ده و ماده چې ته باید کار وکړې. پنیز دی عقل هر داننده ای هست که با گردنده گرداننده ای هست. پنیز دی عقل، پنیز د عقل هر داننده ای د هر پوسړي هستا. هر سړی چې عاقل وي، هر سړی چې هوښیار سړی وي، د عاقل سړي په نس باندې دا خبره شته، دا خبره ده که با ګرځنده ای چې د ګرځونکي سره ګرداننده ای یو ګرځونکی هسته. یو شی چې په خپله ګرځي، خپله یو شی نه ګرځي، خامخا یو څوک شته چې هغه یې ګرځي. سره په خلاصو که نه؟ دا کوچنیانو ټول ته دا کشران ټول ته دا کلام دی ګرځي، دا کلام په خپله ګرځي که څوک ګرځي، دا زما لاسه ګرځي که نه؟ که دا لاس نه وي کلام په خپله ګرځي. دا پنکه چې چالانه ده دا چې ګرځي، دا څوک یې ګرځي؟ برق یې ګرځي.
په دنیا کې داسې شی شته چې په خپله ګرځي؟ د موټر ټایرونه چې ګرځي څوک یې ګرځي؟ تیل یې ګرځي، تیل یې ورچولي دي، سړی ورته ناست دی، موټروان ورته ناست دی، موټروان یې ګرځي، تیل پکښې اور پر بل دی. نو هر ګرځنده سره د هر ګرځېدونکي سره ګرځونکی شته. بنزد عقل هر داننده ای هست، بنزد عقل پنیز سره د عقل هر داننده در پوسلی هست. دا خبره سته که و ګرځنده چې د ګرځېدونکي سره ګرداننده ای یو ګرځونکی هسته، خامخا څوک ته چې هغه ګرځي. از آن چرخه که گرداند ورا پیر، قیاس چرخ گردان زان همی گیر. از آن چرخه د هغه څرخې څه که ګردانه چې ګرځي ورا هغه پیر هغه سپېزري. اینګر نه دی، د اینګر په دکان کې چې هغه چرخه ورته ګرځي، یا ژرندې والا چې چرخه ګرځي، یا هر څوک چې یو ماشین پر اړي، یا د څا څخه چې هغه اوبه راکاږي هغه څرخ یې پر ایږدي دا څرخه ګرځي. نو دا په خپله نه ګرځي چې څوک یې ونه ګرځي. نو د دې څه قیاس چرخ گردان، قیاس چرخ گردان د اسمان ګرځونکي ځان د دغه څه همې ګیر در واخله. یعنی په دغه پوسه چې د اسمان چې ګرځي، دا چې سهار کېږي ماښام کېږي، دا چې لمر د اخوا راخېږي اول ته روان دی لوېږي، دا چې سپوږمۍ د اخوا راخېږي اول ته لوېږي، دا هم په خپله نه کېږي. دا ټوله یو څوک شته چې دا کارونه کوي. په دنیا کې یو کلم خپله نه سوی څرخېدلی، دا یو کلم د دې ځای څه نه سوی تللی چې اول ته ولوېږي. دا دونه لمر څنګه کېدلی شي چې دی دې په خپله راولاړ شي، په خپل د دې ځای راپورته هلته یولي؟ دا امکان لري؟ خامخا یو څوک شته چې دا لمر راپورته کوي او لمر بیا بېرته ماښام په وخت کې غوټه کوي. نو مطلب یې دا و چې دغه ښځې چې دغه اعتراض وکړي، پخوا به دا ښځې چې زه رالم په کور کې سم دم ژوند به و، ښځې به هېڅ غږ نه کوه او سم دم ژوند و، ښه د خوشحالي ژوند و. دا نن چې رالم پر دې ښځې څه ټکی له سوی دی چې دا ښځه داسې خبرې راته کوي؟ دا څه جنجال یې نن را سره وکړي؟ معلومداره چې دا ښځې چې دا ژبه وچلول، دا ښځې په خوله کې دا ژبه وګرځول، دا اعتراضونه یې وکړل، دا حتما یو شی شته، د هغه په وجه باندې دا کار کېږي. جمله جان صاحب ته خلاصېږي وینی کم بی؟ مرد از آن گفتن پشیمان شد چنان، کز عوانی ساعتی مردن عوان. مرد سړی از آن گفتن د خپلو خبرو څخه پشیمان شد څو چنان دا رقم چې هغه د ښځې ته خوشکې وکړلې، د خپلو خوشکو څخه داسې پښیمانه شو. کز عوانی ساعتی مردن عوان، کز عوانی لکه د خپل ظلمه څه ساعت مردن په وخت کې د مړه کېدلو، عوان هغه ظالم، لکه ظالم چې د خپل ظلمه څه پښیمان وي په وخت کې د زکندن. عوان نه دی، عوان دا د حکومت و عسکرو ته وایي، دا عسکر نه دي، عسکر و شرطه و پولیس و رنجر و دا چې دي دا عوان بولي. دا کز عوانی یا بیا عوانی ده، عوانی معنا ظالمي عسکري، او عوان معنا عسکر ظالم. کز عوانی لکه د خپل ظلمه څه چې پښیمانه وي ساعت مردن په وخت کې د مړ کېدلو، عوان هغه ظالم. لکه ظالم د مرګ د زکندن په وخت کې څونه پښیمانه وي چې خدایه دا ژوند کې ما څونه ظلم کړي، اوس خو نو خدای ته ورروان یم، څنګه به شرمنده ورروان یم، څونه پښیمانه. دا سړی هم د دې خپلو خبرو څه چې ښځې ته یې کړې وې داسې ځینې پښیمانه شو. گفت خصمی جانی جان چون آمدم، بر سر جان من لکدها چون زدم. گفت خصمی جانی جان چون آمدم، بر سر جان من لکدها چون زدم. گفت د خپل ځان سره وویل خصمی جانی جان، خصم دشمن مقابل جانی جان، هغه د روح یعنې زما د باطن د روح مقابل چون څنګه آمدم رالم، دا مې څنګه د خپل روح د روح مقابله وکړل. ګوره انسان ژوندی په څه شي دی؟ په روح سره ژوندی دی. روح په چا ژوندی دی؟ په الله سره.
روح په الله سره جزاک انسان په روح سره ژوندی دی روح په الله سره ژوندی نو الله ته څه ویل کیږي جان جان روح د روح زموږ د روحانو روح بیا خدای تعالی دی یا جان جانان په دغه مشایخ مبارکانو کې زموږ په مشایخ مبارکانو کې یو شیخ مبارک دی په هندستان کې تیر شوی دی نوم یې دی حضرت مرزا مظهر جان جانان شهید قدسنا الله تعالی وسره مظهر جان جانان مظهر دی یعنی دی په دې کې ظهور کړی دی هغه فیوزات او انوار د جان جانان یعنی د الهی انوار مظهر دی الهی انوار په دې کې ظاهر شوی دي جان جانان نو دلته چې دا جان جان رالی مطلب ځینې دا دی چې یعنی زه څنګه د الله جل جلاله دا خبره چې ما وکړه دښمنی دا ما په حقیقت کې د خدای تعالی د خبرو مقابله وکړه گفت خصم جانی جان دشمن د روح سون څنګه آمده مرادم بر سر جان پر سر باندې د خپل روح د زړه پر سر باندې من مالک د لغتی چون څنګه زدم ولی څنګه می خپل روح او خپل باطن او خپل د زړه سر په لغت ووا چون قضا آید نماند فهم رای کس نمیداند قضا را جز خدای چون قضا پیشکل فیصله و نصیب آید راس نماند نپاتیږي فهم رای بیا د انسان فکر رای ټول ولرس د انسان نه پام راځي نه رای راځي نه مشور راځي نه اوشاري بیا کار کوي چې کله د شي نصیب ورسیږي کس نمیداند څوک نه پوهیږي قضا را په قضا باندې جز خدای یو الله په نصیب باندې پوهیږي بل څوک نه پوهیږي چون قضا آید فروف و شد نظر تا نداند عقل ما پاراز سر چون قضا آید چې کله قضا و نصیب راشي فروف و شد یعنی ننوزی نظر کاتل ناز کاتل د انسان نظر د انسان عقل د انسان دا ټول کښته سي یعنی په حجابونو کې سي په پردو کې سي تا نداند چې نه پوهیږي عقل ما را عقل ما زموږ عقل نه پوهیږي پاراز سر په پښو او سر باندې پښې د سر سره نه پیژني یعنی عقل چون قضا آیت طبیب ابله شود چې کله قضا راشي طبیب ابله سي طبیب د عقل سي خدای تعالی هغه د طبیب او د هوښیار څخه به عقل جوړ کړي ولې چې هوښیار څخه به عقل جوړ نه کړي خو به قضا نه پرچلی شي زان امام المتقین داد این خبر که اذا جاء القضاء عمي البصر من الرحمن كم بيت ګور ار بیت ګور چې ګور اتور څنګه ویل کیږي ټول بیتونه ګرد به معلوم وي چون قضا زان د دیو چې امام المتقین حضرت امام المتقین حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې متقین امام دی دی ولی د متقین امام دی د حضرت علی صاحب مبارک یو نوم امام المتقین دی دا ولی نبی علیہ السلام مبارک سوستم امام الانبیاء والمرسلین د نبیانو د رسولانو امام حضرت علی صاحب ولی امام المتقین دی د متقین امام شیگان خوای شیگان چوای موږم دا خبر سره مونږ چې حضرت علی صاحب امام المتقین دی د ټول متقین امام دی دا ولی د کومې طریقې د ټولو طریقو مشر دی ټولو د دنیا څه د طریقت و د تصوف په سلسله چې دي ټول ودته رسېږي د ټولو طریقو که قادریه شریفه د نقشبندیه شریفه چشتیه شریفه سروردیه شریفه شاذلیه شریفه مولویه شریفه غزالیه چې په دنیا کې څه طریقې شته د دې ټولو رهبر و امام دی د دې ټولو شیخ دی وزموږ تاسو نقشبندیه شریفه د ابو صدیق صاحب مبارک ته رسېږي مگر پر بل شاخ باندې و حضرت علی صاحب ته رسېږي دوه شاخه حضرت علی صاحب ته رسېږي یو شاخه حضرت صدیق صاحب ته رسېږي مطلب چې په دنیا کې څه طریقې شته حضرت علی صاحب د ټولو مشر نو او اولیاء کرام د خدای دوستان اخو نو متقین دي کنه انا امام المتقین دي د ټول متقین امام دي دا بیا د الله تعالی خپل حکمت دی د الله تعالی په دې کې خپل راز دی حضرت علی صاحب داسې جوړ کړی دی
اوس د طریقو سلسله چې د حضرت عثمان صاحب ته نه ده رسېدلې، مثلا حضرت عمر صاحب ته نه ده رسېدلې، حضرت علي صاحب ته رسېدلې، دې کوم د الله تعالی خپل راز دی. یو ته د مجاهدینو د غزاو سلسله رسېږي، بل ته بیا د اسرارو سلسله رسېږي، بل ته بیا د اولیاو سلسله رسېږي، بل ته بیا د احادیثو سلسله رسېږي. دا زموږ سره نه خلاص شي، دا الله تعالی په تقسیم کړي. نو امام المتقین دی حضرت علي صاحب، نو ځان د دې چې امام المتقین حضرت علي رضی الله تعالی عنہ دا ورکړي خبر، دا خبر چې اذا جاء القضاء، چې کله قضا او قدر راشي، عمي البصر، نو سترګې ړندې شي. هغه وخت کې سترګې ړندې شي کار نه کوي. دا خو څه موټر روان دي، د یو خاصه د موټرسایکل ورخطا کړ، شی په سترګو ویني چې هغه د موټر روان دي، شی ویني او په دې پوهېږي چې خامخا په دغه ځای کې نو سره تېرېدلی، مګر الله یې وړونکي په دې وخت کې چې کله د ټکر وخت راغلی، الله یې وړونکي عامي البصر ورسې ترپ پکښې وویشتې مرسي موټروان دی، موټر روان کړی دی چې کله د چپه کېدو وخت راورسېږي، موټروان الله بیده کړي، بس بیده شي، سترګې پټې شي چې ویشي، خو د کنجې چې چپهیي د هرې خوا چې چپهیي شي خامخا به دی موټر خلاصوي. اما خو نو خدای تعالی غواړي چې خپل قضا قدر وچلي، چې وچلي هدی بیده کړي ورته، هدی چا ځای ته ورسه بس بیده شي، چې بیده شي موټر لاس شي سټریم ورسره کېږي، بلې خوا ته طرف چپه شي، لاس شل کسه وشي، یا په بل کې وموښتي یا چمپه وشي. هلته الله تعالی خپل قضا او قدر رسوي. دلته نو د خلکو سره نارې باندې و، دا څنګه بې عقل سړی و، دا څنګه جاهل سړی و، څنګه افغانۍ دی، پښتون دی، سرناخلاصه دی، فلانکی دی، دا دی، دا په دې کې سره راوړي. خبره د دې نه ده، نصیب رالی الله بیده کوي. بس اذا جاء القضاء، کله چې قضا او قدر راشي، عمی البصر، بس سترګې ړندې شي، کار نه کوي. چون قضا بگذشت خود را می خورد، پرد بدری دا گریبان می درد. چون قضا بگذشت، چې کله قضا او قدر تیر شي، د نصیب وخت تیر شي، خود را می خورد، بر خپل ځان خوري. کله ګوتې په غاښو کې اچولي، ګوتې چې کله خپل لاس خولې ته نیولي، کله خپل شونډه در غاښو ورته لاندې کړي، دغه نو ما څنګه د بې عقل کار وکړي، ورته دا نو څنګه د بې عقل کار دی، ته دا بې عقلي ته وګوره چې ما وکړه. بس خپله شونډه ژویي، کله لاسونه ژویي، کله خوله ژویي، بس دغه حال. پرد بدرې دا پرده یې څرلي، ګریبان مې در خپل ګریبان سرې، خپل ګریبان چې ورمده کړي. هلته خو خبره د نصیب یې، نصیب چې راشي ګرد شان کارونه پرېږدي. نو دغه سړی هم چې دا ښځې خبرې ورسره کولې، د ده اول د واره سر نسو خلاص، اگر چې دی خو ولي و، شار سړی و، بزرګ سړی و، د خدای دوست و، مګر اول د واره سر نسو خلاص. ښه چې مقابله وکړل، ځان یې ستړی کړي، ښځې خوشکې وکړلې، وروسته یې سر خلاص شو. مرد گفت ای زن پشیمان می شوم، گر بودم کافر مسلمان می شوم. مرد سړی گفت ای ښځې پشیمان می شوم، زم بالا پشیمانم، گر بودم کافر که زوم پخوا کافر ستا پر خبرو، یعنې ستا خبرې مې نه منلې، مسلمان می شم، اوس به مسلمان کېږم. پخوا مې ستا خبرې نه منلې، ستا پر خبرو کافر وم، اوس ستا د خبرو مسلمان شوم، ستا خبرو اوس منم. من گنهگاری تو ام رحمی بکن، بر مکن یک بارگیم از بی خوبون. دا ځکه وجه ښځې ته وایي، وجه ښځې ته دی دونه عاجزي کوي چې مطلب ما درته وویل چې هلته خو الهي قضا راغلې ده، هلته خو د الله جل د طرفه څه خبرې کېږي، وده ته کېږي، د ښځې په واسطه باندې کېږي. نو دی په حقیقت کې د الله جل سره غږېږي، مګر د ښځې په واسطه. من گناهگار تو ام زستا گناهکارم، رحم بکن، رحم را باندې وکړه، بر مکن مکه اجا یک بار گیم په وپلا ما از بی خو بند بی خو بنیاد څه د بی خو رشوت. کافر پیر ار پشیمان می شود، چون که عذر آرد مسلمان می شود. کافر پیر اغس پیجری کافر ار پشیمان که پشیمان می شود، چون که عذر رالی مسلمان می شود، مسلمان کیږي. حضرت پر رحمت است و پر کرم، عاشقی او هم وجود و هم عدم. خدای تعالی جل حضرت پر رحمت است،
داسې لوی مبارک دریا، داسې لوی مبارک دربار دی، داسې حضور دی، داسې دربار د رحمت دی و پر کرم او ډک د سخا دی. د الله دربار د رحمت او د کرم پرو پیمانه دی. عاشق او عاشق ده هم وجود، هم وجود دی هم عدم، که نیستی شان دی که موجود شان دی، ټول پر د باندې عاشق دی. کفر و ایمان عاشقی آن کبریا، مس و نقره بنده آن کیمیا. کفر و ایمان ټول عاشقی آن کبریا، عاشق داغه کبریا خدایږي. مس و نقره که مس دی، که سره زر که سپین زر دی، بنده آن کیمیا ټول بنده د هغه کیمیا خدایږي. لکه مس چې ویني، مس ټول غلام د کیمیا دی. یعنی مس خدا سي طبيعت لري چې د کیمیا بوټي راواخلي پر د مس باندې وې د مس سره زر جوړیږي. نو دا انسان هم داسې دی. هر څونه چې انسان مس وي، هر څونه چې انسان کافر وي، هر څونه چې انسان ظالم و ګناهکار وي، هر څونه چې انسان نااهل و جاهل وي، هر څونه چې انسان بے تقوا وي، هر څونه چې انسان عامی و بے عقل وي، خدای مس وي، خو چې یو پلا د الله جل جلاله د نظر کیمیا ځنې وموښتل، یو پلا الله جل رحمت باندې نازل کړي، د رحمت کیمیا ورته د دې مسو څه سره زر خدای جوړ کړي. د یو انسان څه چې هغه به هم عمی و، هم به جاهل و، هم به بې عقل و، هم به غلام و، او هم به همداسې ناپوهه کارونه به کړي وو، هم به ټول عمر په ګناه او په کفر کې به تېر کړی وو، خو چې الهي کیمیا به ځینې وموښتل، صحابه به ځینې جوړ شو. بلال صاحب ته وګورئ، حضرت بلال رضی الله تعالی عنه غلام دی، په رنګ باندې سیاه دی، حبش دی، نه سبق ویلی دی، نه ملا دی، وخت هم په کفر کې تیر کړی دی، او د کافرانو د مشر غلام دی، کارونه هم ډېر بد کارونه کړي دي، ډېر وخت هم په کفر کې تیر کړی دی، مګر چې یو لا د الهي رحمت و الهي کیمیا ځنې وموښتل، د دې مس حضرت بلال رضی الله تعالی عنه مبارک ځنې جوړ شو. داسې مبارک شخص جوړ شو. نو الله جوړ خپل د فضل و د رحمت کیمیا زموږ څخه وموښتلی، ټول مس وي چې د الله د فضل و د رحمت کیمیا را سره نه وي، زموږ هغه زر هم ټوله مس دي، هغه هم ټوله کوټ دي، پالتو دي، هغه معبس دي. در بیان آنکه موسی و فرعون هر دو مسخر مشیت حقا. په دې بیان کې مولانا سمرقوی چې موسی علیه السلام او فرعون دواړه مسخره تسلیم مشیت د ارادي حق د خدای تعالی اندي، دا ټول د الله جو د ارادي تسلیم دي. چنانکه زهر و پازهر، لکه زهر او پازهر. زهر خو پیژنې، زهر پیژنې، زهر چیرې؟ مار، په مار کې یا په لړم کې، دا حیواني زهر دی. بل بیا نباتي زهر دی. نباتي زهر چې دی هغه بیا یو قسم بوټی دی، بیش ورته وایي، بیش دا نوم دی. دا په دښتو کې شین کېږي، دا زهر قاتل دی. دا بوټی چې دا مازې څوک راوخلي ته واچي بله مړ کېږي، دې ته بیش وایي. دا وینې زهر دی. خو الله جل جلاله د دغه بیش په څنګ کې د دا بیش سره نږدې په دغه شاوخوا کې دسي بل بوټی بیا راشن کړی دی، دغه نوم بیا پاد زهر دی. پاد زهر، پاد زهر بیا چیز دی؟ هغه بیا دغه دی چې چا دغه د بیش بوټی خوړلی او دا دې پسې ورکړي، بس دغه بیش بوټی تاثیر ختم شي، بیا انسان ته تاوان نه لري. او دواړه خدای ته یو ځای سره شنه کړي، یو ځای بیش راشین دی، څنګ ته یې پاد زهر راشین. نو که زهر دی او که پا زهر دی، دواړه چا پیدا کړي دي؟ علاج پیدا کړي دي. دیو چې زهر جوړ کړی دی، د بل څه د زهر علاج جوړ کړی دی. و ظلمت و نور، او تاریکه او نور ټول د الله جو پیدا دي. تاریکه چې تاریکه سوی د خدای تاریکه کړی، نور چې نور سوی دی خدای نور کړی دی.
و مناجات کردن فرعون در خلوت تا ناموس نشکنده او مناجات کول د فرعون در خلوت په خلوت کې په خلوتخانه کې پټ تا ناموس چې هغه عزت ته نشکنه باندې شي فرعون به د شپې راغی او داسې ویني د خلکو کې مشهوره خبره ده چې وایي داسې بیا په پروبام باندې به یو الغه غوټه کړې وه په هغه کې تناو رسۍ اچولی وه بس چې د شپې به رالي هغه رسۍ به خپل په غاړه کې واچوي ویل یا الله ښه سره پېژنم ښه مې پېژنې چې زه څوک یم او ښه دې پېژنم چې ته کوم خدای یې ښه دې پېژنم چې د موسی علیه السلام خدای یې برحق خدای یې ښه سره پوهېږو ته مې هم ښه پېژنې زه دې هم ښه پېژنم او داسې درته تسلیم یم داسې درته تسلیم مګر خدای دعوا مې شروع کړ د پرېږدم یا نه د خدایي د خدایي دعوا مې شروع کړ د پرېږدم یا نه کمک را سره کوه د پلانکی کار ماتل دی د پلانکی کار را وکړه دا به د شپې به دا مناجات الله جل حتی د رودینیل چې خلکو شکایت ورته وکړي چې د رودینیل کې اوبه کمې شوي دي نو خلک راغله فرعون ته وویل فرعون ماښام راغی بس سر په رسۍ دننه کړي ویل خدای اوبه کمې دي د رودینیل غواړه مې کنی دا خلک ما رسوا کوي خلکو ته رسوا کېږم شرمنده کېږم خدای غواړم الله هغه اوبه ورته وبهیولې موسی و فرعون معنا رهی ظاهر آن رهدار دو این بی رهی موسی که موسی اسلامی که فرعون دی معنا رهی ټول معنا لره تسلیم دی ظاهر په ظاهر باندې آن هغه رهدار لار لري و این بی رهی دغه بیر لار دی دا یو بیر لار دی په ظاهر چې ته ګورې یو بیر لار دی یو پر لار برابر دی یو نبی دی یو د خدای دشمن دی ظاهر لیکن دی په حقیقت کې دواړه د الله جو د مشیت د الله د اراده د فاره تسلیم دي دا ویني د هغه آیات چې ترجمه ده بسم الله الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمین فهغه د شمه سپاره کې خدای تعالی وايي وما تشاءون هیڅ چي تاسو نه سي خوشولای الا ان يشاء الله مگر که خوښ شي د الله رب العالمین کله الله رب العالمین د یو شی اراده وشي هغه کار وکړي ستاسو په مشیت په اراده پکې نه کیږي کېدل درد اختیار و کنترل د الله جو پلاس کړي روز موسی پیش حق نالان شده نیم شب فرعون هم گریان شده روز د ورځې موسی سم پیش حق هم په وړاندې د خدای تعالی نالان په ژړا شده سوی دی نیم شب په نیمه شپه کې فرعون هم گریان شده هغه په ژړا سوی دی نیمه شپه کې به فرعون هم ژړل کین چی غل است ای خدا برگردنم ور نغل باشد کی گوید من منم کین چی غل است چی دا چه غل دی غل چه شی؟ اغلال جمع دا غل ده غل دغه د گردن توق توایی هغه په خوا زمانه کې د بندیانو نو زنجیران یې راغله لاسنه په زنجیران وته په شیخ ور وتړل دغه د لاسو د پښو زنجیران بیا داس د څټو خاطر پورته کړل بیا داس په غاړه کې راوړل دا د لاسو د پښو زنجیران په غاړه کې بدلول یا به غاړه ته داسې کړه ور واچو په دا کړه کې به بند کړل دا لاسونه به داسې په غاړه کې توق شو نه دی دا د پلاکیش زما د غاړه توق شو توق دغه کړه ته وایي د بندیانو کړه ته نو کین چې ولست دا څه توق دی د غاړې ای خدای برګردنم زما پر غاړه باندې ور نغل باشد کچیر توق د غاړې نه او د غاړې باندې کېدنې کې ګویا څوک وایي منم چې زیم یا څوک نشي ویلی یعنی یا الله دا چې دی زما په ما باندې څه سوي دي چې دا ایمان نسم راوړلی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.